فزیکل ساينسز په پښتو کې دا هغه ټاک دی چې ما په ډي سي کې په سیکنډ پښتو انټرنیشنل کانفرنس یې په واشنگټن کې ورکړو. نو ما غوښتل چې هغه اکچوال ټاک خو تاسو ته په یوټیوب باندې ترلاسه کېدی شي، تاسو یې کتلی شئ. هلته صرف په ویډیو کې زه ښکارم، زما خبرې تاسو اورېدی شئ، خو چونکې سلایډز نه ښکاري نو ما غوښتل چې دلته تاسو سره دا ټاک شریک کړم. نو په دې کې موږ یو څو خبرې دي چې ما راغونډې کړي دي چې ساينس په پښتو کې ولې ضروري دی، ولې موږ غواړو چې ساينس په پښتو شي ایټ لیست بیسیک ساينسز، او د دې لپاره کوم اپورچونټیز دي او کوم چیلنجز دي. نو په دې باندې به لونته میلس وکړو. نو راځئ چې وګورو چې ساينس ولې په پښتو کې ضروري دی. نو تاسو سره به زه خپل نظر په دې باندې شریک کړم. نو په دې ټاک کې یا په دې پریزنټیشن کې به تاسو سره دا سيزونه په دې باندې بحث کوم. یو خدای را چې ساينس په پښتو کې ولې مونږ غواړو، دویم په دې کار کې که څوک کول غواړي ساينس پښتو ته راوړل غواړي نو کوم قسمه چیلنجز دي. ما چې کوم کار کړی دی پای کې چې ما کوم چیلنجز لیدلي دي، کوم ویډیوز ما جوړ کړي دي، نو هغه به تاسو سره شریک کړم، او بیا به په اپورچونټیز باندې بحث وکړو چې موږ ته کوم اپورچونټیز دي په نن دور کې، نه نه موږ فائدہ اخیستی شو. نو راځئ چې وګورو چې ساينس په پښتو کې ولې ضروري دی. په دې اړه زما نظر خپل دا دی چې که ساينس په خپل ژبه کې مورنۍ ژبه کې نو چاته به ګراني او چاته به اساني، خو که ساينس په پردۍ ژبه شي نو بیا هر چاته ګران شي. یعنی په مورنۍ ژبه کې ساينس نو د چا به خوښي ساينس، د چا به نه خوښ، څوک به ساينس ته ځي، څوک به آرټس ته ځي. خو که په پردۍ ژبه شي نو بیا هر سړي ته ګران شي، ژبه په منځ کې خنډ شي. څنګه چې ابوالکلام آزاد ویلیو چې په پردۍ ژبه باندې ایجوکیشن ورکول ماشوم ته داسې دي لکه هغه چې بادام د پوستکي سره ورکي، نو هغه سره هیڅ نشي کولی، ټول ورځ به لګیای خو بادام ته ځان نشي رسولی مغز ته. نو دا یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې که موږ په دنیا کې وګورو هغه قامونو ته کوم چې ښه ساينس پوهان پیدا کوي او پیدا کړي دي، لکه جاپان شو، جرمني شو، چاینا شو، نو په دې قامونو کې یوه خبره شریکه ده چې کم از کم د های سکول او کالج پورې د هغې ساينس چې کوم دی نو په مورنۍ ژبه دی. نو دا څه کوانسیډنس نه دی او نه هغې لیوني دي چې ګنې فایده نه کوي او هغې په مورنۍ ژبه پړاوي. دا یو ډېر غټ فیکټر دی د هغې په پروګرس کې، د هغې په ساينس په زده کړه کې او په نوي ساينس پوهانو پیدا کولو کې. که دا فیکټر ته لرې کې نو بیا به موږ ته پته ولګي څومره د هغوی پروګرس راکمیږي. strong foundation چې کوم دی په بیسیک ساينسز کې، بیسیک ساينسز یا ایلیمنټري ساينس کې چې کوم دی نو هغه بالاخره ښه ساينس پوهان د پیدا کولو ذریعه شي. او هغه ځکه چې ساينس چې کوم دی نو هغه یو تګ دی د معلوم نه د نامعلومه په پلو. نو د معلوم ساينس یا د چاپیرچل ایلیمنټري ساينس چې کوم دی نو هغه د هغې زده کړه په مورنۍ ژبه ښه کېږي، او چې کله معلوم ساينس باندې سړی پوه شي نو بیا په دې پوهېږي چې په معلوم ساينس کې څه ستونزې دي، کم نوي آیډیاز پکار دي، کنسپټس پکار دي. نو چې په معلوم ساينس باندې یا کلاسیکل ساينسز باندې سړی نه پوهېږي نو د نوي یا ماډرن ساينس ضرورت به څنګه محسوسوي. نو په ساينس کې ډېر ریولوشن په فزیکس کې به زه تاسو ته ووایم هغه د دې وجې راغلي دي چې په نون ساينسز کې خلکو ته ستونزې ښکاره شوې. نو ستونزې ورته ځکه ښکاره شوې چې هغې په نون ساينسز باندې د سر نه تر خپو پورې پوهېده، او بیا دا مو ته پته ولګېده چې په کوم ځای کې دا ناکامه کېږي، په کوم ځای کې دا کامیابه دی. نو د هغې په بنیاد باندې هغې بیا نوي ماډرن او د ننني دور تیوریز ورغول، لکه کوانټم میکانکس شو، ریلیټیویټي شوه، دا ټول. نو زما مطلب دا و چې نون ساينس چې کوم دی یا کلاسیکل ساينسز ایټ لیست ایلیمنټري ساينسز دا په خپله ژبه د دې زده کړه ښه کېږي، او چې نون ساينسز کې د بنیاد مضبوط شي د نوي آیډیاز کریټ کول، جنریټ کول آسان شي. یو بله خبره چې د ساينس په زده کړه کې ډېر لوی رول لري
او هغه د ډسکشنز یا ډیبیټس. په ساينس کې ډیر زیات ریولوشنز چې کوم راغلي دي نو په هغې باندې ډیر اوږده بحثونه شوي دي، مجلسونه شوي دي د ساينس پوهانو په منځ کې. او دا ډسکشن یا ډیبیټ چې کوم دی دا کوېسچننګ دا اتھارټي یا ریزننګ کول چې کوم دی نو دا په مورنۍ ژبه کې ښه کیږي. نو دا یو عادت په ماشومانو کې اچول دا هله کیدی شي چې ساينس په مورنۍ ژبه کې نو بیا هغې بحثونه او ریزننګ ښه کولی شي. مثال په توګه کوانټم میکانکس چې کله په 1940 په دغه دوران کې کوانټم میکانکس منځته راغی، د هغې آیډیاز منځته راغله، نو 30 کاله په دې باندې د آینشټاین او بوهر په منځ کې ډیبیټ شوی و، د هغې په منځ کې پې رښتینولۍ شوی وې، ریزننګ شوی و، کوېسچننګ شوی و. نو د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو کوانټم میکانکس هغه بحثونو په نتیجه کې اوس په مضبوطو بنیادونو ولاړ دی. کم از کم د پریکټیکل یوز دپاره چې کوم کوانټم میکانکس دی نو هغه بالکل معلوم دی او خلک یې په کار راولي. نو کوېسچننګ دا ډسکشنز ډیبیټس دا په خپله ژبه ښه کیدی شي. نو راځئ چې یو بل اړخ ته وګورو، د دې به څه فایده وي پښتو ته او ساينس ته. نو که ساينس په پښتو کې شي نو دا دوه اړخیزه فایده لري. د پښتو به په ساينس باندې دا اغیزه وي چې ساينس په پښتنو ته آسان شي او دغسې به مونږ د دې جوګه شو چې پښتانه ساينس پوهانو تعداد سیوا شي، زیات ساينس پوهان پیدا کو او دغسې د نیچر په انډرسټینډینګ کې یا د ساينس په ډسکوریز کې یا د ساينس په آیډیاز ډیولپ کولو کې به د پښتنو کنټریبیوشن سیوا شي. نو پښتو سره به ساينس پښتنو ته آسان شي او نتیجه پیدا وي چې زیات پښتانه ساينس پوهان به منځته راشي. د ساينس اغیزه په پښتو باندې دا وي چې کوم نوي ټرمینالوجیز دي، د ماډرن ډے کانسپټس دي د فلسفي او ساينس، هغه به پښتو ته راننوځي. نو د هغې سره به دا وشي چې پښتو به په نوي دور کې په 21مه پیړۍ کې او د هغې نه پس د سروایول جوګه شي. نوي کنسپټ چې کوم دي، کوم کنسپټ چې د 20مې پیړۍ کنسپټ دي چې مخکې انسانانو ته نه وه پته او په یوه ژبه کې هم د هغې ډسکرپشن او یا دغه نه کېږي، نو هغې له بیا خلکو نوي ټکي جوړ کړه او نوي کنسپټس منځته راغله، نوي فلسفیز منځته راغله او هغه بیا خلکو خپلو ژبو ته یوړل او هغه د خپلو ژبو حصه جوړه کړه. دغسې پښتو به د هغې نه د هغې سره غوښه نه شي څنګه چې نورو ژبو د هغې نه فایده اخیستې ده. نو دا به دوه اړخیزه اغیزه وي د پښتو په ساينس باندې او د ساينس په پښتو باندې. د یو بل اړخ ورته وګورو، د یو عام وګړي په نظر د پښتو د ساينس په پښتو کې به دا فایده وي چې پښتنو ته به یو نوې ورلډ ویو میلاو شي، یعنی پښتانه به د دنیا په باره کې د یو نوي کیسې نه خبر شي، کومه کیسه چې د دنیا په باره کې ساينس کوي د هغې نه به خبر شي. دا مثال په توګه د ساينس د دنیا یو انځور جوړوي، موږ ته یو کیسه کوي چې دنیا د کومې راله، په کوم خوا روانه ده او زمونږ پوهنه په کوم ډګر ولاړه ده. دا قسمه کیسه مثال په توګه سټیفن هاکینګ په خپل کتاب اوسني کتاب کې کړې ده د ګرینډ ډیزاین کې. نو په دې کتاب کې هغه دا ښیي چې د ساينس زده کړه څنګه کېږي، ساينس په کوم ډګر ولاړ دی، د کوم دور نه شروع شو، د کوم دورونو نه تیر شو، په کوم ډګر ولاړ دی او کوم خوا ځي، څه موخه لري او د یونیورس په باره کې دا موږ ته کوم انځور جوړوي. نو سټیفن هاکینګ دا کیسه په خپل کتاب کې کړې ده. خو دا کیسه پښتنو ته ځکه نه رسي چې انګریزي په منځ کې خنډ دی. نو هغه په خپل کتاب کې په خپل حساب باندې خو په اسانه ژبه کړې ده چې د انګریزي ویونکو ته اسانه ده، ټیکنیکل ډیټیلز یې ایستلي دي، اسانه خبره کړې ده، خو پښتنو ته بیا هم ګرانه ده ځکه چې په انګریزي په منځ کې خنډ دی. نو که دا کیسه پښتو ته راشي نو زمونږ عام وګړی به هم د دې کیسې نه خبر شي چې ساينس د دنیا په باره کې څه کیسه کوي. دغسې
سټیون واینبرګ چې نوبل لاریټ دی، نوبل پرایز اخیستی په فزیکس کې، اوس هم ژوندی دی، هغه د یونیورس په باره کې دا کیسه په خپل کتاب کې کوي د فرست 3 منټس. نو په دې کتاب کې هغه دا وایي چې کله یونیورس د 3 منټو ژوند لره د وجود ته د راتلو نه بعد د 3 منټو، نو په دغه وخت کې په یونیورس باندې څه تېرېده، د کم پارټیکلز نه جوړو، هغه پارټیکلز په خپل منځ کې څنګه سره ورکړه راکړه کول. دا ټوله کیسه هغه په دغه کتاب کې په اسانه انګریزي کې کړې ده. خو په اسانه انګریزي کې زما مطلب دا دی چې انګریزانو ته اسانه ده یا انګریزي ویونکو ته اسانه ده، خو دغه کیسه د پښتنو نه به تر هغې پورې پټوي تر څو چې دغه کیسه موږ په پښتو کې پښتنو ته نه کړي. نو د عام وګړي ته به د دې کیسو راوستلو پښتو ته د دې دا فایده وشي عام وګړي ته، زموږ پښتون وګړي ته، چې هغه به د دنیا په باره کې د یو نوي نظر نه خبر شي چې د دنیا په باره کې خو ډېر خلک خپله کیسه کوي او هر یو کلچر خپله کیسه کړې ده، هر یو مذهب خپله کیسه کړې ده چې یونیورس څنګه جوړ شو، د کومې راغی، کوم خوازي، کومه موخه لري. نو هر کلچر او هر یو مذهب د یونیورس په باره کې خپله کیسه کړې ده او ساينس یو خپله کیسه کوي. نو دا به ډېره بدقسمتي چې د نور کیسو نه خو خبر شي خو د ساينس کیسه ته پټه پاتې شي. نو دا پټه پاتې کېدل نه دي پکار، او دا به ښکاره کېږي هله چې ساينس په پښتو کې شي. اوس راځئ چې وګورو چې که ساينس موږ پښتو ته راړو نو د دې په دې لاره کې چې کوم چیلنجز ما لیدلي دي او زما په نظر کوم چیلنجز دي هغه به تاسو سره شریک کړم. نو یو خو دا دی چې دا کار ښه پوره کنسسټنسي غواړي، ډیډیکیشن غواړي، صبر غواړي. دا د کلارې کار دی، د بې صبري به ورته نه کوې. نو که دا کار څوک کول غواړي نو د هغې لپاره زما دا یو اډوایس دی چې په دې کار کې چیلنجینګ کار په دې دی چې دې سره ډیډیکیشن به مینه په مینه باندې به کېږي او په صبر باندې وخت به پې لګول غواړي. کله چې موږ ساينس پښتو ته راړو نو د هغې کې یو چیلنجینګ کار دا دی چې ساينس چې کوم دی نو هغه په ویسټ کې لیکلی شوی دی، نو د هغې چې کوم مثالونه دي، کومې سټوریز دي، نو هغه ویسټرن سټوریز دي، ناشنا دي زموږ خلکو ته. نو کله چې موږ ساينس پښتو ته راړو نو پکار دی چې موږ لوکل اگزامپلز وګورو او لوکل سټوریز وګورو. نو دا کار هم چې کوم دی نو محنت غواړي. د مثال په توګه که په هارمونیک موشن باندې موږ خبره کوو نو موږ که د پنډولم خبره کوو نو د هغې نه اسانه دا ده چې زموږ پښتانه ماشومان د کوم څیزونو سره بلد دي چې په هغه ژبه کې خبره وکړي، لکه ټال شو یا منداڼو شو. نو دا لوکل اگزامپلز او سټوریز چې کوم دي دا په پکې ځایول غواړي. که په سرکولر موشن باندې خبره وکړو نو پکار دی چې موږ د ګاڼۍ د باڼیچه خبره وکړو، او دغه شان که په پروجیکټایل موشن باندې خبره کوو نو لینده، مرچوغړه، کوم چې زموږ کلچرل سیمبلز دي نو دا به زموږ یو خو دا وشي چې دې سره چې زموږ کوم کلچرل سیمبلز دي هغه به پریزرو شي، او بل دا ده چې دا هغه څیزونه دي چې د هغې سره پښتانه وګړي په کلو کې چې کوم اوسېږي هغه ورسره بلد دي. نو ساينس به چې کوم دی د هغې د کور د چاپېرچل سره هغې به داسې نه ګڼي چې ساينس ګینې یو اسماني شی دی، هغې به دا وګڼي چې ساينس د هغې د ژوند د څیزونو سره بحث کوي. نو دا لوکل اگزامپلز او انالوجیز پیدا کول چې کوم دي نو دا ضروري دي. د دې سره به موږ یو کار وشي چې پښتون ماډرنایزیشن به پیدا شي، یعنې زموږ کلچرل سیمبلز، ټریډیشنل نالج سیسټم او د هغې سره سره به د دنیا په باره کې د نوي انډرسټینډینګ، د نوې زده کړه به هم راشي. نو دا دواړه خپلو کې میچولی ایکسکلوسیو نه دي، یعنې موږ پښتون هم پاتې کېدی شو او هغې سره سره ماډرن کېدی هم شو. په دې لپاره ضروري نه چې موږ خپل کلچرل سیمبلز یا ټریډیشنل نالج سیسټم پرېږدو. دا ماډرن نالج چې کوم دی دا موږ په خپل کلچرل ویلیوز اینڈ سیمبلز کې ځایولی شو. نور چیلنجز چې کوم دي نو په دې کله چې ساينس موږ پښتو ته راړو نو اکثر دا ده چې زیاتره کار په انګریزۍ کې شوی دی،
نو دا د ژباړې کار کول دي، یعنی ترانسلیشن کول دي. ضروري نه چې موږ نوي کتابونه ولیکو، موږ هغه په انګریزي کې لیکل شوي کتابونه راخیستی شو، هغه ژباړلی شو. خو په دې کار کې چې کوم دی equivalent words یا د کانسپټس راړول چې کوم دي نو هغه طریقه غواړي، ځکه چې بعضې ټکي چې کوم دي هغه چې وژباړلی شي نو د هغې معنا ریډیوس شي، پای کې ډسټورشن وشي. د مثال په توګه که په فزیکس کې موږ یو کنسپټ راواخلو د فورس، نو که دا موږ په زور بدل کو په پښتو کې نو دا کره هغه کنسپټ پښتو ته راواړي، ځکه چې زور چې موږ په پښتو کې پیژنو دغسې د فورس معنا ده په انګریزي کې. نو د دې سره هیڅ ریډکشن یا ډسټورشن نه کېږي، دغسې ټکي موږ ډایرکټ ترانسلیټ کولی شو. خو بعضې ټکي چې کوم دي، بعضې کانسپټس هغه ډېر سوفیسټیکیټډ دي، د نوي دور دي. د مثال په توګه په فزیکس کې یو کانسپټ دی چې هغې ته فیلډ وایي. اوس فیلډ چې کوم دی نو هغه په انګریزي کې میدان ته م وایي، د فوټبال یا د کرکټ میدان شو. نو که دا موږ په میدان یا ډګر بدل کو نو پښتانه وګړي بیا میدان یا ډګر هغې ته وایي چې کوم ځای کې لوبه کېږي. خو فیلډ چې کوم دی نو یو د دغې نه دغې پسې لا نور غټ کانسپټ دی. فیلډ چې کوم دی نو هغه یو ډېر سوفیسټیکیټډ کانسپټ دی. نو کله چې موږ فیلډ راړو نو دا صرف موږ میدان یا ډګر باندې نشو بدلولی، ورسره به غټ ایکسپلینیشن پکاري. بعضې ټکي داسې دي چې د هغې د بدلولو اړ ضرورت نشته، لکه ګریویټي شو یا ایټم شو، ځکه چې دا ټکي چې کوم دي نو دا د انګریزي هم خپل ټکي نه دي، دا خو یا د ګریکس نه راغلي دي او یا د سانسکریت نه راغلي دي. نو دا که موږ هم دغسې پرېږدو دا د هر چا دي، دا د یوې ژبې سره پای باندې دعوه نشته، نو دغه ټکو ژباړلو ته ضرورت نشته دی چې دا موږ بدل کړو. په دې کار کې یو چیلنجنګ کار دا دی چې ګول کلیر پکار دی، یعنی پښتو په ذریعه باندې ساينس اسانول پښتنو ته، او د ساينس په ذریعه باندې د پښتو وده، دا ضروری خبره ده. بعضې وخت کې د یو ژور سایکالوجیکل ریزن به ورته ووایو، خلکو کې دا ټینډنسي چې هغې د انګریزۍ ټکي چې کوم دي نو یا خو یې په نورو ژبو کې بدل کړي، په فارسۍ کې یا په اردو کې، او یا یې چې کوم دی نو د هغې اکسنټ بدل کړي. نو د دې سره به چې کوم دی نو خبره ورانه شي. د مثال په توګه د لا اف ګریویټي ته که موږ قانون تجاذب ووایو نو قانون تجاذب د پښتو ټکی نه دی، نو د هغې سره هم هېڅ فایده ونه رسېده. دا خو داسې شوه چې د انګریزۍ نه موږ بلې ژبې ته لاړو، عربۍ ته یا فارسۍ ته، او بیا د هغه ځای نه واپس پښتو ته راځو، نو هسې ځان ته مو لار اوږده کړه. نو د دې نه به دا ښایي چې لا اف ګریویټي ته موږ د ګریویټي قانون ووایو ډایرکټلی، نو د دې سره به ګول کلیر پاتې شي. بعضې ټکي چې کوم دي ایټم، نو بعضې ایتنیسیټیز چې کوم دي نو هغه ټي نشي ویلی، نو هغې ورته اتوم وایي. د هغې وجه دا ده چې هغې ټي نشي ویلی، نو بعضې پښتنو هغه کاپي کړی دی د هغې اکسنټ، نو هغې هم ورته اتوم وایي. نو که تاسو وګورئ نو په بي بي سي کې یا په دغه خبرونو کې چې کله د پښتانه جرنلیست خبرې کوي نو هغې بیا ایټم ته اتوم وایي، حالانکې ټي خو موږ ویلی شو، اتوم خو ته هغه کامونه وایي کوم چې ټي نشي پروناونس کولی. یا ډاکټر شو نو هغه ته به دکتور وایي. نو دا څه فایده نه کوي چې اکسنټ موږ خپل اکسنټ پرېږدو او د نورو خلکو اکسنټ کاپي کړو، په دې وجه چې ځکه چې بل یو کام دی هغې نشي پروناونس کولی، نو موږ ورسره په دروغه داسې وګڼو چې موږ هم نشو پروناونس کولی. نو ډاکټر ته ډاکټر ویل او ایټم ته ایټم ویل، ځکه چې موږ ویلی شو ټي په پښتو کې ټي موږ ته ګرانه نه ده، لکه څنګه چې موږ ټماټر ټیکټر وایو، نو ټي چې کوم دی په پښتو کې یا پښتانه دا اکسنټ کولی شي، دا پروناونسیشن کولی شي. نو زما مطلب دا په دې سلایډ کې چې تاسو ته ووایم چې ګول کلیر پکار دی، یعنی داسې نه وي چې د پښتو د انګریزۍ نه موږ ساینس پښتو ته راړو
او لاول عربی ته واړو او بیا ته پښتو ته چې نور هم ورته ګران کو نو دا به غلطه خبره وي دغسې بعضې ټکي چې کوم دي چې هغه موږ پروناونس کولی شو او همدغسې یې پرېږدو نو ضروري نه ده چې په هغې په پروناونسیشن کې موږ ډسټورشن وکړو ځکه چې بعضې قامونه یې نشي ویلی نو د هغې په وجه دې موږ هم پرېږدو او ګنې موږ هم بدل ووایو دا ضروري نه ده نو کراس کلچرل فرټلایزیشن چې کوم دی هغه ښه دی خو په دې مثالونو کې ما تاسو ته ښودل چې دا کراس کلچر فرټلایزیشن هم نه دی دا هسې د نورو پیښې کول دي په دې کې یو چیلنجنګ کار چې کوم دی هغه به تاسو ته خلک وایي مثال په توګه تاسو پښتنو سره خبرې وکړئ نو یو ډیپ انفیریارټي کمپلیکس چې پیدا شوی دی د ډېرې مودې نه چونکې پښتانه د پښتو نه د پښتو ایجوکیشن نه لرې پاتې شوي دي او هغې یو انفیریارټي کمپلیکس پیدا کړی دی که څوک ښه انګریزي وایي نو هغه زیات تعلیم یافته دی او که انګریزي نه ورځي یا بله ژبه نه ورځي نو هغه تعلیم یافته نه دی دې یو انفیریارټي کمپلیکس پیدا کړی دی او په دغه وجه باندې ینګ ساینټسټ زموږ چې کوم دي سټوډنټس چې کوم دي پولیټیکل لیډرس چې کوم دي نو دا کله کله ډېره ګرانه شي چې هغه مونږه د یعنی ساينس په پښتو کې حالانکه هی ګوري چې د دنیا وتلي کامونه ساينس په خپل ژبو کې خپل سټوډنټانو ته پڑھاوي خو بیا هم د انفیریارټي کمپلیکس په وجه باندې با تاسو دا ون لاینرز کینسما سټیټمنټس اورئ او هغې دا خبره ډسمس کوي چې ساينس په پښتو کې شي نو څه به وشي او په ساينس ته په پښتو کې ضرورت دی انګریزي زده که انګریزي سره به کامیاب شي یا داسې هغسې نو هغې ته دا پته نه د دې د اهمیت نو د انفیریارټي کمپلیکس په وجه باندې هغې دا آیډیا ډسمس کوي نو دا هم یو چیلنجنګ کار دی چې په دې باندې هغې کنوینس کوله لیډرز سپیسیفیکلی ځکه چې فاینلی فیصله خو به هغې کوي چې ساينس په پښتو کې پړاو کړی شي زموږ سټوډنټانو ته بله خبره دا ده او دا یو چیلنجنګ کار دی چې ساينس چې کوم دی په پښتو کې زما په نظر دا زموږ د زیاتره ایشوز چې کوم نن چې کوم موږ فیس کوو د هغې سلیوشن دی ځکه چې ساينس چې کوم دی نو هغه په ریزنز باندې ولاړ دی او د ساينس سره به د ریزن او د ریشنلټي رواج راشي یعنی خلک به په مسلو باندې بحثونه او ډیبیټس کوي چیلنج کوي به اتارټي نو نن چې کومه حالت دی په پښتونخوا کې یا په پښتنو کې د هغې یوه غټه وجه چې کوم دی نو هغه د ریزنینګ او ریشنلټي کمی دی نو که وګورو نو زیاتره زموږ خلک چې کوم دي نو هغه په کنسپیریسي تیوریز باندې یا په داسې مسلو باندې چې چا په کومه بوتله د ریزن او ریشنلټي کمی په وجه باندې چې دوی چې چا په کومه مخه روان که په هغې ځي تپوس نه کوي پوښتنه نه کوي څېړنه نه کوي رښتینولي نه کوي نو ساينس په پښتو کې چې کوم دی د ساينس د راتلو سره ساينس به هغې ته په پښتو کې رارسي او د ساينس د راتلو سره په هغې کې د ریزنینګ او د څېړنې یو عادت پیدا شي نو بیا به یو خپل کامي موخه لري او په هغې باندې به کمپرومایز نه کوي نو دا ډېره لویه اغېزه لري خلک د پښتنو د حالت نن چې کوم دی هغې سلیوشن په نور څه کې ګوري خو زما په نظر دا یو غټ فیکټر دی چې مسنګ دی او د دې په وجه باندې دا پرابلمز نورم پرپیچویټ کیږي کمپلیکس کیږي خرابېږي په دې کار کې یو چیلنجنګ کار چې کوم دی کله چې ساينس موږ په پښتو کې کو نو هغه د سکرپټ مسله ده لیټن سکرپټ چې دی یا کوم رومن سکرپټ چې دی نو هغه د ماډرن ډے ټولز چې کوم دي د هغې سره زیات کمپیټیبل دی سپیسیفیکلی میتھمیټیکل ساینسز چې کوم دي ځکه چې په لیټن سکرپټ کې که موږ پښتو لیکو نو موږ بیا د ګس نښې لاسته لیکو او میتھمیټیکل فارمولاز چې کوم دي نو هغه هم د ګس نښې لاسته لیکلی کېږي نو کله چې زه په عربیک سکرپټ کې لیکل کوم په پښتو کې او بیا فارمولا چې کوم دی نو هغه په رومن سکرپټ کې خامخا لیکل غواړي نو د ګس نښې او ښې نه ګس ته بدلېدل دا ډېره غټه مسله شي خنډ شي
او هڅم چې کوم دی نو په نوي دور کې چې کوم دی نو خلک په فیسبوک باندې او په دې میډیا باندې په لیټن سکرپټ کې پښتو لیکي نو دا به ښایي که مونږه پښتو ساينس پښتو کې لیکو نو که په لیټن سکرپټ کې ولیکلی شي او خلک دې سره بدل شي بلد شي نو دا به ښایي ضروري نه ده خو یو کنوینینس په پیدا شي خو د دې لپاره دا ضروري دی چې موږ سره یو سټانډرډ لیټن سکرپټ دی چې موږ کوم لیټن سکرپټ کې لیکل کوو چې دا یو سټانډرډ دی یا خو بس وخت پس د سوشل میډیا سره دا وشي چې خلک به یو سټانډرډ سکرپټ ته راشي او کنه نو سټانډرډ سکرپټ جوړول به ضروري اوس به راشو اپورچونټیز ته په دې باره کې په دې کې we don't have to reinvent the wheel دا مطلب دا زما مطلب دا دی چې ټول کار په انګریزي کې شوی دی کوم بیسیک ساينسز چې کوم دینه پای باندې کتابونه لیکلي شوي دي نو مونږه هغه ویډیوز بوکس او هغه آرټیکلز راغستې شو او په اسانه باندې ژباړلې شو پښتو ته فاست کمیونیکیشن په وجه باندې چې کوم پروډکټس تیار شي دا غیر ډیسټریبیوټ کول آسان دي کومه په پښتو کې په ساينس باندې ویډیو جوړ کو او په یوټیوب باندې سملاسي خلکو ته رسیدي شي او ټیم ورک چې کوم دی کولیبوریشن چې کوم دی نو هغه آسان شي که د دنیا په هر ګوټ کې ساينس پوهان پښتانه ساينس پوهان په پښتو باندې ساينس پښتو ته راغول غواړي نو یو بل سره په شریکه کار کولی شي ځکه چې سکایپ موجود دی فیسبوک موجود دی او دا ټول کمیونیکیشنز چې کوم دی نو دا مونږه ته فاصله را لنډي نو دا پکې یو اپورچونټی ده د نوي دور چې مونږه د یو بل سره مرسته کولی شو په دې کار کې نو تاسو ته مو ویلې چې را انفیریارټي کمپلیکس خو دی هغه سره هوپفل او یا د امید خبره ده چې په خلکو کې اویرنس هم را روان دی کوم چې موږ ته په سوشل میډیا باندې پته لګي د پښتنو فومنس کې یا پښتون ډایسپورا چې کوم ده بهرني خلک هغه په پښتو په اړه کې سوچ کوي او په دې نتیجه باندې رسي چې ساينس کوم دی پښتو کې ضروری دی دا رایزینګ اویرنس چې کوم دی دا یو اپورچونټی ده دا ښه خبره ده نو رایزینګ نمبر اف اکیډمیک انسټیټیوشن په افغانستان او پښتونخوا کې نو داسې ځایونه کوم ځای کې چې مونږه دغه ایډیاز یا دغه ټیکسټ بوکس پړاولی شو نو امید ده چې تاسو به دا یو څو خبرې خوښې شوي چې ساينس په پښتو کې ولې ضروری دی پای کې کوم چیلنجز دي او د دې اپورچونټیز نه فائدہ مونږه اخیستې شو